د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا د دې ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د یووالي رامنځته کولو او د خلکو د ستونزو اوریدلو تر نوم لاندې غونډه جوړه شوه. په دې ولسي غونډه کې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمانونو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د قوانینو په اړه چې د غم او ښادیو، حج او عمرې په مراسمو او دغه راز په نورو اړوندو موضوعاتو کې د ناوړه دودونو د مخنیوي په تړاو بحث وشو او په دې برخه کې د فرمانونو پر عملي کېدو ټینګار وشو. اول هدف د علی قدر امیر المؤمنین شیخ سامبارک حفظه الله ورعاه دغه فرامین تطبیق کول، عملي کول. دا مطلب و چې په هغو کې بیا هغه دودونه ناپسندیده چې هغه کوم رسم رواجونه چې د شریعت نه خلاف دي د هغو محو کول، او بله د ولس چې کوم مشکلات ستونزې دي د دوی غوښتنې دي هغو ته د هغو اورېدل. په همدې حال کې د غونډې ګډونوالو د داسې ناستو له جوړېدو ستاینه وکړه او د ناوړه دودونو لمنځه وړل د ټولنې یوه بیړنۍ اړتیا وبلله او ټینګار یې وکړ چې خلک باید د دغو فرمانونو د پلي کېدو په برخه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له محتسبینو سره همکاري وکړي. رسم و رواج‌های ناپسند است، مریه بلند در مراسم عزاداری گپا، تشریفات بسیار زیاد است و صدقات و خیرات و اینا به یک مناسبت گرفته میشه. به او خاطر فرمان جناب شیخ صاحب ما آمده بوده، با این ارتباط مسئولین صحبت کردن و این مردم ما همگی را حمایت میکنیم. به نفع جامعه، به نفع مردم است. رواج‌ها و مروج‌های ناپسندی که بین جامعه اسلام مسلمین افغانستان هست دیگه یک چیزی طویل العمر بوده، خیلی سالها است که این بوده، خیلی برچیده شده هست، در حال برچیده شدن هست. از بین بردن بعض کلتورها و رواج‌هایی که خلاف شریعت است دیگه انشالله که در جامعه تطبیق شود، یک وضعیت بهتر و خوبتر ممکن است بر مردم وانمود شود. د خلکو د ستونزو اوریدلو او د ناوړه او غیر شرعي دودونو د لمنځه وړلو غونډه په داسې حال کې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په همکارۍ په دهدادي ولسوالۍ کې پیل شوه چې تر دې وړاندې ورته ناسته د بلخ ولایت په چهار بلاک ولسوالۍ کې هم جوړه شوې وه.